د امریکا ولسمشر ټرمپ د نوبل جایزې اخیستلو لپاره پر اشرف غني باندې داسې کارونه وکړل چې هیڅ د منلو وړ نه دي. اشرف غني باندې فشار اچول، مرستې بندول او هغه د اخطاري پټ لیکونه چې ټرمپ په خپل لاس امضا کول او غني ته ورلیږل، عبدالله ځواکمنول او په واک کې شریکول، امریکا 20 کاله بعد یو دم طالبانو سره صلح کول. آیا طالبان د امریکا په نس دومره قوي ځواک ده؟ امریکا دغه کارونه د څه دپاره کول؟ د پردې تر شا څه روان دي؟ حیران بشئ. دغه پټ راز دلته له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. د امریکا NBC ټلویزیون وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ملګرو ځانګړی فشار اچولی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو داسې نمایش جوړ کړي چې ورسره د ټاکنیزې ژمنې پوره کول وښیي او د سولې نوبل جایزه ورکړل شي. وروستیو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي مشر عبدالله ترمنځ د ستونزو نه واردو او له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون له ځنډېدو او د واشنګټن د پردې تر شا د پټې نارضایتي نوي اړخونه ښکاره کېږي. د امریکا NBC چینل د اپریل په 1 ویل ولسمشر ټرمپ د سولې نوبل جایزې د ګټلو په تمه ده. اونۍ وړاندې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته ولېږه. دوه پخواني او اوسنیو چارواکو دې ټلویزیون ته ویلي ښاغلی ټرمپ پر خپلو همکارانو ځانګړی فشار اچولی و چې د افغان جګړې د ختمولو او سولې تړون سره د ده له اوازو داسې ډک نمایش جوړ کړي چې ورسره د سولې نوبل جایزه وګټي. د امریکا ولسمشر د 2019 کال نومبر کې غوښتل ځینې طالب مشران کمپ ډیویډ ته وبلي، خو د دې ډلې د بریدونو د ډیریدو او یو امریکایي سرتیري وژل کېدو پسې له طالبانو سره خبرې وځنډولې. یو لوړپوړي چارواکي ویلي ولسمشر سلاکارانو ورته وویل چې افغان سوله ورو لړزېدونکی او سخت بهیر دی او ولسمشر باید ځان له ماتېدونکي تړون سره مخ نه کړي. 2 ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس هم واشنګټن کې د 3 سرچینو له خولې ویلي وو چې د افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو $1 میلیارډ به کم شي. تر ډیره دا مرسته د تنخواه خوړو، سوتونکو تجهیزاتو او بیخ بنسټونو لپاره افغان پوځ او پولیسو ته ورکول کېږي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې کابل ته د مایک پامپیو رسیدو مخکې ښاغلي ټرمپ خپله د ګواښ پیغام ورکړی و. دا چارواکي وایي ټرمپ په دې غوسه دی چې هیله یې پوره نه شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندویانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې هکله څه نه دي ویلي، خو د چارواکو په خبره مایک پامپیو عبدالله ته ویلي چې باید د غني ملاتړ وکړي او د امریکا د ولسمشر دا پیغام یې ورساوه چې له کابله یوازې یوه ډله ورشي. له مایک پامپیو سره تر لیدنې وروسته عبدالله هم ویل چې نوموړي د منځګړیتوب لپاره نه و راغلی، بلکې غوښتل یې چې د سیاسي کړکېچ پر سملاسي او وارۍ ټینګار وکړي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه مایک پامپیو له نوموړي او ښاغلي غني غوښتي چې خپل حل لاره پیدا کړي. لاره او لوری یې موږ ته پرېښودل. NBC ریټر په یو بل چارواکي ویل واشنګټن هیله من و چې د امریکا د ولسمشر اخطار به اغېزناک وي. دغه چارواکو ویل چې وروستیو اونیو کې د خپلو هیلو د نه پوره کېدو له امله ټرمپ غوسه دی. ولسمشر غني او عبدالله د پامپیو وړاندیز ونه مانه او ستونزې لا هم سره پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلیس ویلز هم د اپریل په 6 یو ټویټ کې لیکلي و له افغانستان سره نړیوالې مرستې په دې ډول دوام نشي موندلی. د بندیانو د ازادېدو په هکله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنجال پاتې دی. تېرونی مایک پامپیو له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي د اعلانېدو او د دواړو لورو د بندیانو د خوشي کېدو په هکله د پرمختګ هرکلی وکړ، خو افغان حکومت د دوشنبې په ورځ وویل 15 طالب بندیان نخوشي کوي او سه شنبه طالب وویل له کابل خپل پلاوي وروغت چې د بندیانو پر خوشي کولو له حکومت سره خبرې کولې. طالبانو دا هم ویلي چې د بندیانو بهیر کې خنډ او ځنډ د افغانانو خپل منځي خبرې ځنډوي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.